د افغانستان د برېښنا شرکت رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د قرغیزستان له سفیر سره د کاسازر پروژې پر تخنیکي چارو، ستونزو حل لارو او د پروژې په ګړندیتوب خبرې کړې دي. د امنیتي او تصفیوي چارو مرکزی کمیسیون په یوه خبرپاڼه کې وایي چې د ملي دفاع وزیر او دغه کمیسیون د مسؤل مولوي محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ نوبتي غونډه کې د هیواد د اقتصادي پروژو د امنیت او ساتنې په تړاو بحث شوی. د ترانسپورت او هوایي چلند سرپرست وزیر مولا حمید الله خونزاده د تاتارستان له لومړي وزیر سره په کتنه کې د افغانستان او تاتارستان ترمنځ د ترانسپورتي او لوجستیکي اړیکو د رامنځته کولو او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستقیم ولوتنو پر پیل خبرې کړې دي. ایرانی چارواکي وایي په بېسارې توګه د افغان کډوالو له ایستلو وروسته د یو شمېر مهمو اقتصادي او ودانیزو پروژو چارې په ټاپه ولاړې دي او په خبره ایرانی کارګر د افغان کارګرو بدیل نشي کېدلی. پاکستاني طالبانو نن سهار د پښتونخوا د کرک ولسوالۍ په مانکوټ سیمه کې د پاکستاني حکومت د سرحدي عسکرو په قطار کمین وهلی چې په ترڅ کې 4 عسکر ځای پر ځای وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا په اوج کې د ډونالډ ټرمپ ځانګړی استازی سټیو ویټکاف مسکو ته رسېدلی او د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین جګړې د پای ته رسولو په اړه خبرې کړې دي. او وروستی خبر دا چې پر غزې د اسرائیلي رژیم په تازه بریدونو کې 83 کسان شهیدان شوي چې په دې سره د یرغل د پیل راهیسې د شهیدانو شمېر څه باندې 160,000 او د ټپیانو بیا نږدې 150,000 ته لوړ شو.